تاسو چې قسم خورئ په ایمان وایي چا پسې تلی چې قسم می خوړلې مونږ قسم خو زمونږ پوله پټه ده دروغ بېایمانی منافقات بل تکوه کنستل بل پسې بد ویل دا خو زمونږ وظیفه ده اوس خبره د پاسه مونږ وایو قسم نه دی په خدای قسم می دی په خدای خبره د پاسه را پښتانه نه وي خزه برابر پدری کانی طلاق یې چې خپلانه خبره ده سده یو سړی راغی مانه تاسو کوم ماته وی چیرې زما عادت ګرځیدلې ده چې خزه تر باندې طلاق یې کرشته ک دروغ خو وایم ما آزاد ګرځا دا ټول طلاقیان دي دلته لا نکاح شته د چا څوک راشي چې پلاني سړی خزه طلاق کړي زویم نکاح وو دغه نکاح وو دغه نکاح چې تاسو تړلو په ایمان وای اول تاسو چې دا ناستي خزم کړي کنه تاسو خټول خزو والای تاسو په ایمان وای چې تاسو څو وخت کې وعده کولو او تاسو نکاح تړلې کېدو تاسو ته د ایمان تعریف درتلو چې ایمان څه ته وایي بده پوي دی نو چې چاله د ایمان تعریف نه ورځي چې ایمان څه ته وایي عام مسلمان وینا نکاح شوه نه نو طلاق پکې کم ځای راغی خبره ده طلاق خو سبقت د نکاح واړي نکاح دی وینو خزر په طلاق شي کنه نکاح و نه د دوس نو هغه طلاق کم ځای کې نو عزیزانو مونږ ټول بیړه تباله عادت میں ګرځیدل مال کولاو ګرځړې رونه دي استاد سي چې دا ټول طلاقيان دي تاسو خیال راغی او بیا زمون ملک داسې دي زرته په ایمان وایم چې ورس تیریږي هغه 163 سال عمر کې چې کوم بزرگ وفات شو داغه په خبره می ایمان مضبوطیږي چې ورس تیریږي او د خلکو ته ګورم هغه سره علم او چا د قبر کشف ورته کیږي او په قبر کې مړه معلومای چې د سال دی او ما ورته وی چې ما تم د یو قبر کشف وکا ورازا بار راو استما چې د ادیره ته داسې وکړه ما ته مړه خدای ته په قبر کې خیمه خو په دې ادیره کې د سړی نشته چې ته وګوره وړه د خوشحال شي دا ټول ول په قبرونو کې ناشتي او غوخه ته غوسیږي لګیا دي نو زمونږ د مرګ نه پس دا حال وي نو عرض میں داو چې ایمان دې ته وي او اسلام دې ته وي چې یو غلطی ته شوه ده اوس په علاج پسې ګرځي چې علاج به سي مونږ غلطی چې وکړو بیا په فخر کو بیا په ټینګیو مونږ چې غلطی وکړو روزانه تاسو وګورئ چې د دې قوم اول خو پیسې ور سره نه چې وی بیا هغه په هغه ځای کې خرج کیږي چې کم ځای د خرج کېدو ځای نه
مثلا تماچا او ټوپک در سره ده او بغیر د ضرورت نه دی په یو ډز او کو یو ډز ضرورت دی ته وای چې په میدان کې د کافر سره دی جنگ وی او مورچه کې ورته ناشته او تاغول او غتاولی ضرورت دی ته وای بغیر د ضرورت نه دی ضرورت دی ته نه وای چې واده دی پر دی واده دی ته په ډز وکا دیتا ضرورت نه وي بغیر د ضرورت نه یو ډز دی په کو دا اسراف ته او د اسراف کون کی متعلق پیغمبر ویلی دی چې دیب فی الدرک الاسفل من النار دیب پالان دی تاخچه د جهنم کې پروت جهنم کې به طبقات وی نو اسراف کون کې به پالان دی تاخچه د جهنم کې پروت دی عزیزانو عرض داو چې زمون ټول ژوند اسراف ته زمون ټول ژوند چې دی هغه لوح العبد دی زمون ټول خبرې چې دی فضولیات او بکواس ته زمونږ دا جبا خدای څه را کړی ده دا جبا څه د پاره ده دا جبا خو د خرم شته دا جبا خو د غویم شته د سندام شته د سپیم شته د خنزیرم شته د پیشوم شته هغه جبا ولې داسې نه غږیږي او ستا جبا ولې داسې غږیږي دا ولې خدای غږولې ده څه د پاره دا دې د پاره چې دی زبا حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے دی زبا حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے دی زبان حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے جبا خدای در کړه دی لدا چې په دې جبه تب زما د حبیب صفت کې په دې جبه با زما د حبیب صفت کې او یوازې تب نه کې الله وای زبم در سره کو زبم ان الله وملائکته یصلون علی النبی وګوره ان تاکید سره وای ان الله په تحقیق سره الله چې ده وملائکته او ملائکه د خدای چې دي یصلون علی النبی درود و سلام و رحمت لیگی پا جناب محمد رسول اللہ پر نوس چه خدای وی ز او زما ملائکه دا ټول په پیغمبر درود و سلام لیگی نو تاسو تم وی چه یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو صلو علیہ وسلمو تسلیما تاسم زما په حبیب درود وای او په سلام وای اوس خبره کوي زمون جبه سره پاره ده زمون جبه دې د پاره ده چې الله وی کم کار چې زو زما ملائکی کو هغه کار به ایمان لري نو تاسو به هم کوي او که ایمان نه لري نو لاړې غرق شوي چې څنګه نور قومونه غرق شي
نو ژبه دې دپاره خدای درکړې. او زمونږ ژبې څه کوي؟ زمونږ ژبې څه وایي؟